حنیف اتمر ډېرې زبردستې خبرې وکړې. که چیرې دا خبرې عملي کړي موږ له تیرو څخه ورتېرېږو او ملاتړ یې کوو او د ولسمشر غني انتخاب تقریبا بد هم نه ده. حنیف اتمر څه وایي او ولې نوي خارجي سیاست اعلانوي او حنیف اتمر له عبدالله څخه څه وغوښتل دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان خارجه چارو نوی نگران وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې په آینده ورځو کې یا هفتو کې به د افغانستان نوی خارجي سیاست د کابینې له منظورۍ نه پس اعلان شي. اتمر په خپله وینا کې ویل چې اوس مهال د افغانستان د سولې په حواله د سیمې د ملکونو او نړیوالو اجماع توافق نظر نشته او هغه په هڅه وکړي چې دا اجماع رامنځته کړي. ښاغلی اتمر ویل چې په آینده هفتو کې به د افغانستان خارجي سیاست بنیادي اصول برابر کړي او د تصویب دپاره به یې کابینې ته وړاندې کړي. د هغه په وینا د افغانستان په نوي خارجي سیاست کې به امن او د جمهوري نظام ساتل لومړیتوب ولري. هغه زیاته کړه چې په تیرو هفتو کې به دې اړه له ولسمشر غني سره خبرې کړې دي او دواړه په توافق هم رسیدلی دي. د افغانستان د خارجه چارو نوی وزیر ویل موږ امن غواړو او د افغانستان د نظام ساتنه په سیمه کې پر دې دوو مسلو اجماع نشته. زموږ د وطن ډیپلوماسۍ ته یو نوی چیلنج را پیدا شوی ده او هغه دا چې موږ په سیمه کې د اجماع رامنځته کړو. په دې غونډه کې چې د خارجه وزارت په انګړ کې جوړه شوې وه پخوانی وزیر او د خارجه وزارت نایب هارون چغانسوري ویل چې د ښاغلي اتمر په ټاکل کېدو به اوس د افغانستان د ډیپلوماسۍ نظام بیرته هغه خپل پخوانی وقار ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین رباني و چې له صدر غني سره سیاسي اختلافات ډیر و او کله کله به یې په خارجي چارو کې له د افغان حکومت پالیسي خلاف بیانونه ورکول. حنیف اتمر له ډاکټر عبدالله څخه څه وغوښتل. که څه هم د افغانستان د خارجه چارو نوی نگران وزیر محمد حنیف اتمر د اتوار په ورځ خپلې وینا کې د ډاکټر عبدالله نوم وانخیست، مګر په اشاره یې وویل چې هغه د نور د انتخاباتو نتایجو پر سر لانجې نه کوي او نظام ملاتړ دې وکړي. ښاغلي اتمر وویل انتخابات ختم شول او د قانون پر اساس انتخاباتو خپله نتیجه ورکړه. هغه ادارې چې د قانون له مخې د انتخاباتو ذمهواري وي هغه نتیجه اعلان کړه. دا نتیجه ځینو ته د خوښې وه او ځینو ته د خوښې نه وه، خو قانون دی. همدا انتخاباتي کمیسیونونه مونږ کاندیدانو ټاکلي وه چې پر هغو مو اعتماد وکړ او رایه مو ورکړه. اوس د قانون پر بنیاد په کار ده چې فیصله یې هم ومنو. یاد دې وي چې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو نتیجه تر اوسه پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله نه ده منلې او په خپل سر یې ځان ولسمشر اعلان کړی دی. اوس مهال د صدر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ خبرې روانې دي خو کومه نتیجه یې نه ده اعلان شوې. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.